السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درواشایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د واټس اپ اکاونټ مو د ټول عمر لپاره له هیکرانو څخه محفوظه کړئ. یعنې ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو دا رقم ته سیټینګ دروښیم. که چیرې دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د واټس اپ ډیټا وګوري. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې واټس اپ اکاونټ خلاص کړئ. نو کله چې ګورم ملګرو تاسو واټس اپ اکاونټ خلاص کړئ نو زه غواړم چې په دغه باندې یو دا رقم ته سیټینګ ولګوم چې بیا یو څوک هم نشي کولی چې زما د واټس اپ اکاونټ خلاص کړي. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو راسئ په دا مور اپشن باندې به کلیک وکړئ. د هغه رقم بیا ملګرو تاسو سیټینګ ته راسئ. نو کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ د هغه رقم بیا ملګرو تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګورم ملګرو تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ پریویسی سوا سکیورټي سوا two step verification سو چین نمبر ریکویسټ اکاونټ انفو د هغه رقم ډیلیټ مای اکاونټ. نو بیا به تاسو ملګرو راسئ په two step verification باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په two step verification باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګورم ملګرو دغه اپشن دلته ډیسیبل ده، دغه به تاسو په خپل موبایل کې انیبل کړئ. نو کله چې دغه تاسو انیبل باندې کلیک وکړئ دلته دی له تاسو څخه شپږ عدده کوډ غواړي. بیا چې هر وخت تاسو خپل واټس اپ اکاونټ خلاصوئ له تاسو به دغه شپږ عدده کوډ غواړي او ستاسو د واټس اپ اکاونټ به له ټولو هیکرانو څخه محفوظه وي. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو خپل کوډ ورکړئ. هر کوډ چې تاسو ورکوئ نو ملګرو تاسو به هغه کوډ ورکړئ. نو ګور ملګرو ما دا کوډ ورکړئ او د هغه رقم دلته اوس تاسو ته ریکوري ایمیل غواړي. یعنې کله چې له تاسو څخه کوډ هیر سو بیا به دغه رقم تاسو ته هغه ریسیټ پاسورډ په دغه ایمیل باندې راځي. نو تاسو به خپل ایمیل ورکړئ. هر ایمیل چې مې ورکوئ نو تاسو به هغه ایمیل ورکړئ. نو ګور ملګرو زه دا ایمیل ورکوم. نو ګور ملګرو ما دغه ایمیل ورکړئ. د هغه رقم بیا تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او په کمپرم ایمیل کې به ملګرو تاسو هغه ایمیل یو وارې بیا ورکړئ. نو دلته زه هغه ایمیل یو وارې بیا ورکوم او د هغه رقم بیا تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور ملګرو تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ وایي two step verification is enable هغه چې سو انیبل سو نو د هغه رقم دغه تاسو ډن کړئ. نو کله چې ګور ملګرو تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ اوس زه له خپل واټس اپ اکاونټ څخه وځم. کله چې بیرته زه خپل واټس اپ اکاونټ خلاصوم دی به له ما څخه شپږ عدده کوډ غواړي. نو دغه که هر چاته دغه کوډ ګوره نه معلوم نو هغه نشي کولی چې ستاسو د واټس اپ اکاونټ خلاص کړي. نو د ټول عمر لپاره به ستاسو واټس اپ اکاونټ ستاسو لپاره محفوظه وي. بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د واټس اپ اکاونټ خلاص کړي. کله چې تاسو خلاصوئ ملګرو تاسو به خپل پین نمبر ورکړئ او ستاسو واټس اپ اکاونټ به تاسو ته خلاص شي. نو ملګرو تاسو اوس په ډېر اساني سره کولی شئ چې د واټس اپ اکاونټ مو له ټولو هیکرانو څخه محفوظه کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ شوي. که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي خپل نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.